د ازبکستان هیواد د ترانسپورت وزیر په مشرۍ او پلاوی بلخ ولایت ته راغلی ترڅو د کابل مزار لویې لارې او د ازبکستان افغانستان پیښور د اوسپنې پټلۍ د جوړېدو لپاره له دې لویې لارې لیدنه وکړي. د ازبکستان هیواد د اوسپنې پټلۍ اداري رئیس افغانستان ته د خپل سفر په ترڅ کې وویل د دې لارې جوړېدو ته د مرکزي اسیا هیوادونو ترڅنګ روسیې هم لیوالتیا ښودلې ده. په دې لاره یوازې ازبکستان نه وصل کیږي بلکې د مرکزي او سویلي اسیا هیوادونه چې ګټې یې سره شریکې وي وصل کیږي. حتی روسیې هم ورته لیوالتیا ښودلې. دا لاره به یوازې ټرانزیټي لاره نه وي. له دې مسیر څخه افغانان کولی شي د خپل هیواد تولیدات تر نړیوالو بازارونو ورسوي. له بل لوري د اسلامي امارت چارواکي د ازبکستان هیواد د دغه ګام هرکلی کوي. دوی زیاتوي افغانستان د یوې څلور لارې حیثیت لري او اسلامی امارت دې ته ژمن دی چې پر دغه لارې ژر کار پیل کړي. چون دوستی یک روابط با کشور افغانستان و با کشور ازبکستان و نهایت این پایدمان است. آینده که است این نتیجه بخش است. شما میدانید که الحمدلله امروز اینا که دیدن میکنه در سرحدای ما که است تا حتی در سیر اینا را سفر اینا در پل خمرو در کابل از همه راه را مسیر همه دیدن میکنه الحمدلله. به خاطر همین که این حتما دلالت میکنه به پیشرفتی کشور افغانستان و دیگه آمدن اینا و خیلی به ما مفید است و فایدمان است به هر بخش به هر ناحیه ما شما. افغانستان من حیث قلب آسیا در وصل آسیای مرکزی با آسیای جنوبی بسیار رول ارزنده دارد و امارات اسلامی افغانستان به خاطر تسهیل و تمام امورات ترانسپورتی که در این راستا می باشد آمادگی میگیریم که انشاءالله به زودی ما کار از را آغاز میکنیم. د معلوماتو له مخې په 2023 کال کې د ازبکستان، افغانستان او پاکستان لارې 600,000 ټنه سوداګریز توکي لیږدول شوي دي. دوی وایي د دې لارې په جوړېدو سره به د سوداګریزو توکو د لیږد کچه تر 10 میلیونه ټنو پورې ورسیږي. دغه ریل پټلۍ له ازبکستان څخه پیل او د کابل او پیښور له لارې به هندوستان سره ونښلول شي.